وایو زه کار ته ځم، یعنې فعلا اوس حالتو کې ich gehe zur Arbeit. ich gehe zur Arbeit. او کله چې موږ وایو زه کار ته لاړم، مطلب پرفیکټ زمانه ده، مخکې تللی وم. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو ich bin zur Arbeit gegangen. ich bin zur Arbeit gegangen. او د ثانو په آینده زمانه کې موږ وایو زه به کار ته ځم. زه به کار ته ځم مستقبل جمله ده. تاسو خپله په کمنټ کې ولیکئ چې ستاسو هم زده شي، دوستان هم زده کړي او ستاسو تمرین به هم کیږي دې سره.